په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. درنو لیدونکو پام وکړئ د دې ساعت تازه لنډ او مهمو خبرونو ته. د ریپورټونو له مخې د افغانستان یو شمېر مخکیني پوځیان له داعش ډلې سره یوځای شوي دي. چارواکي وایي چین ته د هوایي دهلیز له لارې 45 ټنه جلغوزي رسېدلي دي. د ریپورټونو له مخې افغانستان یو شمېر مخکیني پوځیان له داعش ډلې سره یوځای شوي دي. وال سټریټ ژورنال د یکشنبې په ورځ د لړم په 9 نیټه ریپورټ ورکړی دی چې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو او نظام له پاشل کېدو وروسته د افغانستان د مخکینی اردو یو شمېر پوځیان او د استخباراتو کارکونکي له داعش ډلې سره یوځای شوي دي. دغې رسنۍ خبر ورکړی دی چې د داعش خراسان ډلې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مخکیني غړي چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ په دغه ډله کې ځان شامل کړی دی. چارواکي وایي چین ته د هوایي دهلیز له لارې 45 ټنه جلغوزي رسېدلي دي. په افغانستان کې د چین سفیر وایي چې د کابل څخه صادر شوي جلغوزي د هوایي دهلیز له لارې د چین شانګهای ښار ته ورسېدل. وانګ یو بر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا د افغانستان او چین دواړو بریا ده. افغان دهقانانو ته عاید او چینایي مستهلکینو ته خوندور طعم یعنی ګټه ده. چین ته تیر مازدیګر مهال له کابله د کامیر هوایي شرکت د کارکوونکو الوتکو له لارې 45 ټنه جلغوزي ولېږدول شول چې دا د نوي تحول وروسته د چین او افغانستان ترمنځ د صادراتو د رسمي پیلېدو لومړنی پرواز و. او په یو بل خبر کې به واورئ چې د دوشنبې په ورځ د قرب لسمه د کبیرواک خبري اژانس لیکلي چې احمد مسعود اوس په تاجکستان کې شتون لري. د ده په خبره مسعود هڅه کوي د ملي مقاومت جبهه پیاوړو کولو لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونه قانع کړي چې د طالبانو د مشر حکومت پر وړاندې جګړه وکړي. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت وروستي تازه او لنډ خبرونه. د همداسې نورو مطالبو لپاره پښتون غږ یوټیوب چینل حتمي سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. له ملتیا مو مننه، بریالي اوسئ.